ماویل چې دې میاشت ولې د ربیع الاول میاشت وایي په دې نتیجه رسېدلی او ماویل دا دنیا یې وخت کې د ظلمت شکار وه، دا دنیا یې وخت کې د تیارو شکار وه، دې دنیا کې ظلم او بربریت دی، دې دنیا کې چاته حقوق ملاو نه دي. هر سړی په دې تمه دی الله یو انصاف والا سړی پکار دی، یو انصاف والا نظام پکار دی، یو انصاف والا کتاب پکار دی، یو انصاف والا قانون پکار دی، یو انصاف والا عین پکار دی. کو ماشومان دی هغې د ظلم په اور کې سوځېدل، کو ښځې دی هغې د اور په ظلم کې سوځېدلې، کو نور هر قسمه حالات دي، اکو د زناورو په حالات کې دي هغې هم په لمبو د ظلم کې سوځېدل، په هغې باندې ظلم او ستم او زیاتی کېدو. تمامه دنیا په دې تمه ده الله یو شخصیت پکار دی، الله یو کتاب پکار دی، الله یو قانون پکار دی. تر څو به دا ظلم یو موږ به د دې ظلم لاندې ژوند تېرو، تر څو به دا بربریت یو موږ به د دې لاندې ژوند تېرو. موږ د دنیا ظلمونه نشو برداشت کولی، موږ ستمونه نشو برداشت کولی، تر څو به د خانانو خانې نه وي، تر څو به د ملکانو ملکې نه وي، تر څو به د نوابانو نوابې نه وي، تر څو به د ظالمانو ظلم وي، تر څو به د ستمګرو ستمونه وي. الله یو کوم شخصیت راولېږه، الله قرآن راولېږه. دې ربیع الاول میاشت کې زما د پیغمبر دې دنیا ته بعثت شوی دی، دا ځکه مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې آقای نامدار دنیا ته سترګې وغړولې، د بیبي آمنې په کور کې، د عبدالله په کور کې، د عبدالمطلب په کور کې داسې یو شخصیت سترګې وغړولې. دې نه بعد به ظلم په چا باندې نه کېږي، دې نه بعد به زیاتی د چا سره نه کېږي. اوس به حقدار ته حق میلاویږي، اوس به د ظالم لاس نیولی شي، اوس به د جابر لاس نیولی شي. هغه یتیمان چې جاړي د هغه یتیمانو سهاره د هغې سترګې وغړېدلې، هغه مزدوران چې د هغې سره ظلم کېدو، هغه مزدوران چې مزدوري خو کولی شي، په هغې باندې خلک کار خو کولی شي، خو هغې ته څوک پیسې نه ورکوي، هغې ته مزدوري نه ورکوي، هغې ته حق نه ورکوي. دې مزدورانو ته پیغام راغی، مزدوره جړه نوره مه کوه، یتیمه جړه نور مه کوه، ښځې ته نوره جړه مه کوه. ولې داسې شخصیت دنیا ته راغی، د هغې سترګې وغړېدلې. اوس به دنیا ته امن راځي، اوس به دنیا ته انصاف راځي، اوس به چا سره ظلم نه کېږي. دا شخصیت چې دنیا ته راغی دا د انصاف علم بردار دی، دا د صداقت علم بردار دی، دا د مینې علم بردار دی، دا د اتفاق علم بردار دی، دا د اتحاد علم بردار دی، دا د مظلوم ملګری دی، دا د یتیم ملګری دی، دا د کونډې ملګری دی، دا د بورې مور ملګری دی. نور نن نه بعد به څوک ظلم او ستم نه کوي. ربیع الاول ځکه فضیلت والا ده، ځکه مقام والا ده، ځکه اوچته میاشت ده چې په دې میاشت کې آقای نامدار دنیا ته راغی، په دې میاشت کې آقای نامدار سترګې وغړولې، په دې میاشت کې آقای نامدار دنیا ته راغلی دی. نو ما ویل ځکه ربیع الاول دومره فضیلت والا میاشت ده، دومره لویه میاشت ده.